السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته یو دا رقم اپس در وښیم چې د هغه په ذریعې سره تاسو خپل تصویران دا رقم جوړ کړئ. تاسو ته به ټول حیرانه یي چې دغه تصویران تاسو څنګه جوړ کړو، موږ ته یې هم راوښیه. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو ته ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او که تاسې هره ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. او ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د هغه رقم که چېرته تاسې له مخه سبسکرایب کړی وي نو له هغه څخه ډېره مننه. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې یو اپس ده د پوټو لیب په نامه ده. ملګرو دغه اپس به تاسو ډاونلوډ کړئ. ملګرو د پوټو لیب په نامه ده دا اپس، پوټو لیب پکچر. نو دا اپس به تاسو کلیک کړئ. کله چې په دې اپس باندې تاسو کلیک وکړئ، ګوره ملګرو دا پوټو لیب په نامه دا اپس ده، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو ملګرو دغه اپس ډاونلوډ کړئ نو د دې ګوره کوم ریټینګ چې ده 4.5 یې ریټینګ ده. نو ملګرو دغه ډېر خوندور اپس ده، دا به تاسو چیش کړئ ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپس تاسو ډاونلوډ کړئ دغه رقم بیا دلته راشئ، په دې اپس به کلیک وکړئ، دا اپس به تاسو ته خلاص شي. نو ملګرو انتظار ورته کوو کله چې دغه اپس خلاص شي نو په دې کې دننه بیا کوم سټایلونه چې دي هغه بیا په لګوو، هغه په استعمالوو. نو ملګرو دا ډېر خوندور اپس ده، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې هم دغه اپس تاسو ډاونلوډ کړئ د دې په ذریعه سره تاسو ډېر ښایسته تصویران جوړولی شئ. هغه تصویران که تاسو چیرې په فیسبوک اپلوډوئ نو د فیسبوک لپاره ډېر خوندور تصویران دي، نو هغه تاسو جوړولی شئ. نو ملګرو کله چې هم دغه اپس تاسو ته خلاص شي د دې کوم انټرفیس هغه دا رقم راځي. ملګرو دا به تاسو دلته بیک باندې ولاړ شئ، په بیک بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې په بیک بټن باندې کلیک وکړئ هغه رقمه دا دلته تاسو نیکسټ کې یعنې مثال نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو ګوره زه راځمه دلته اوس یو سټایل په لګومه، یعنې یو سټایل جوړومه خپل تصویرانو څخه. نو دلته به ملګرو تاسو راسئ، کله چې مثال زه غواړم چې له دې سټایل څخه دا سټایل په ودروم. کله چې په دې سټایل باندې ګوره ملګرو تاسو کلیک وکړئ نو دلته زه راځمه ملګرو دا به تاسو الاو کړئ. نو ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کړئ دلته به تاسو راسئ کوم تصویر چې تاسو ورښایاست تاسو به هغه تصویر سلیکټ کړئ. نو ملګرو زه راځمه یو تصویر ده، زه هغه تصویر پیدا کومه. نو ګوره ملګرو دلته تاسو لوړ ولاړ شئ. نو هر تصویر چې مثال ستاسو خوښ وو تاسو به هغه تصویر پیدا کړئ خالي. کله چې تاسو هغه تصویر پیدا کړئ بیا به تاسو راسئ هغه به وروښایاست. ګوره ملګرو ما دا تصویر وروښوی. کله چې تاسو په دې تصویر باندې کلیک وکړئ بس دلته به تاسو راسئ سمپلي په دغه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو فلپ ورټیکل روټیټ او دغه تصویر سایز ورښولی شئ. ملګرو خالي به تاسو په دا نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ هغه تصویر خپله تیارېږي. نو ملګرو دا زه چې کوم کلوزومه دا ایډز به تاسو کلوز کړئ. کله چې دغه ایډز تاسو کلوز کړئ نو ملګرو ګوره پروسیسینګ روان ده، پروسیسینګ پوره شو، رزلټ یې دا رقم راوتی. ګوره زما له کوم تصویر چې ول هغه چې دا تصویر جوړ کړئ نو دا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. دغه رقم که چېرته بېرته تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ دغه رقم په دې کې بېرته تاسو ایډیټینګ کولی شئ. نو ملګرو دا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. اوس که سیو ټو ډیوایس ووایي ملګرو که چېرته تاسو دا غواړئ سیو کړئ نو په دا درې اپشنه به کلیک وکړئ، سیو ټو ډیوایس به ووایي. نو سیو ټو ډیوایس مې ووهلی دا به چېرې ولاړ شي ډایرکټ به په موبایل کې سیو شي. نو ملګرو دلته به تاسو راسئ فوټو لیب به کلیک کړئ. کله چې فوټو لیب کلیک کړئ دغه رقم به تاسو ملګرو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دلته یې وارې ملګرو دلته زه بېرته په بیک ځمه. کله چې تاسو په بیک ولاړاست دلته راسئ ګوره ایمیج سیوډ یعنې هغه ایمیج چې سیو شو. نو ملګرو که چېرې بل سټایل په لګوئ دغه رقم ملګرو ګوره زه بېرته په شا باندې ځمه. شا ته چې ولاړاست دلته تاسو راسئ خپل سټایلونه به خوښ کړئ. نو دا ګوره ملګرو ټول ښایسته سټایلونه دي، هر سټایل چې تاسو خوښ هغه تاسو چیز کولی شئ په لګولی شئ. نو ملګرو دلته زه راځم یو ښایسته سټایل پیدا کوو. نو ملګرو ګوره دلته یو ډېر خوندور سټایل دی، زه په هغه سټایل پسې ګرځمه چې هغه سټایل پیدا کړم او هغه سټایل تاسو ته هم در وښیم چې په دې په ذریعه سره تاسو ډېر ښایسته تصویر جوړولی شئ. ملګرو دغه سټایل ده. کله چې تاسو په دغه سټایل باندې ګوره ملګرو کلیک وکړئ نو دلته ګوره دا سټایل تاسو ته راغلی، دلته به تاسو راسئ تصویر به کلیک کوم. کله چې تاسو په دې تصویر باندې کلیک وکړئ دغه رقم به ملګرو تاسو نیکسټ ووایي. کله چې تاسو نیکسټ ووایي ګوره له هغه څه به هغه تصویر چې جوړ شي. ګوره ملګرو پروسیسینګ روان ده 1.1 اوس 1.2
ټو سو. کله الموست ډن سو نو اوس ګوره کله چې الموست ډن تاسو سره غواړئ له هغه څه بیا هغه تصویر څه کړئ جوړ کړئ. ملګرو زما نیټ څه دی څه سلو ده نو لږ کې دغه ورکوي ایرر لږ ورکوي. نو ګوره ملګرو له هغه څه دا سټایل جوړ سو. نو دا ډېر اسانه سټایل ده او ډېر په اسان طریقه سره تاسو کولی شئ چې دغه رقم ښایسته ښایسته تصویران د خپل فیسبوک لپاره جوړ کړئ. نو ملګرو اوس که چیرې داسې وي ما درته خالي به په دې باندې کلیک وکړئ په دا درې اپشنه سیو ټو ډیوایس به وي. کله چې هم تاسو سیو ټو ډیوایس ووایي دغه تصویر به ډایرکټ سیو شي. نو ګوره ملګرو اوس دلته تاسو راسئ فوټو لیب وي فوټو لیب سې مې والی نو دلته به تاسو پرته به بیک ولاړ شئ ډاونلوډ ملګرو کله چې تاسو ډاونلوډ وي هغه چیز کې ډایرکټ خپله سویږي. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ ګوره ایمیج سیو سو. نو اوس تاسو کولی شئ ملګرو چې دا رقم ښایسته ښایسته تصویران له خپل فیسبوک لپاره جوړ کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي ستاسو زموږ ویډیو خوښه شوې وي. کوم ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او له دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.